آیا کله مو دې ته فکر کړی دی چې ولې زموږ اهداف زموږ له خیالونو څخه لرې دي؟ آیا کله مو هم دې ته فکر کړی دی چې ولې موږ خپل خوبونه په حقیقت نشو بدلولی؟ آیا دې ته مو فکر کړی دی چې ولې زموږ اهداف بې له دې چې موږ ورته ورسېږو له منځه ځي؟ د دې ټولو جواب په یوه نقطه کې ده، هغه دا ده چې موږ خپل اهداف دقیق نه دي ټاکلي. هغه دا ده چې موږ خپل لومړیتوبونه نه دي پیژندلي. هغه دا ده چې موږ خپل استعداد نه ده پیژندلی. د دې ټولو حل دا ده چې تاسو کښېنئ او خپلو وړتیاو باندې فکر وکوئ، خپلو لومړیتوبونه وپیژنئ او خپل اهداف د ځان او د کوم دروني استعداد چې په تاسو کې ده د هغې سره سر ورکړئ. کوم هدفونه او هیلې چې تاسو لرئ آیا هغه د تاسو د وړتیاو سره تسلسل لري که نه؟ هر کله چې تاسو خپل لومړیتوب وپېژانده چې زه د کوم کار باید لومړی وکوم، کوم کار دویم وکوم، کوم کارونه ماته مهم دي په فعل حال کې، هغه تاسو دروني نبوغ رابرسېره کېږي. نو مخکې تر دې چې تاسو په خپلو لاړ شئ یو هدف پسې یو کار پسې کښېنئ، خپل اهداف مشخص کړئ چې آیا زما د وړتیاو سره دغه اهداف سر خوري که نه خوري، دغه زه لاس راوړی شم که نه، زه دې وړتیا لرم که نه. مه ځان ته ډېر کوچني اهداف ټاکئ، مه ځان ته ډېر لوړ اهداف ټاکئ. لوړ واندئ مګر اهداف مو باید تر خپل وسې پورې پوره اوسي. هغه څه چې غواړئ هیلې لرئ باید د هغې توان او باور په ځان کې ووینئ چې هغه زه لاسته راوړی شم که نه. نو فکرونه مو لوړ کړئ، کار ورته وکړئ، مبارزه ورته وکړئ. څومره چې غورځېږئ هغومره بېرته پورته کېږئ. هر کله ده چې اهداف د ځان سره په تسلسل کې راوستل، وروسته تر هغې کښېنه چې زه لومړی باید کوم کار وکړم، لومړی د کوم ځای څخه شروع کړم، لومړی باید زه په ځان کې کوم تغییر او بدلون راولم. هغسې کار مه کوئ چې سهار جګ شئ د بېګا په تمه کښېنئ او بېګا جګ شئ د سبا په تمه کښېنئ. همدغه اوس د کار وخت ده. پرون ورځ زه همیشه دا خبر تکراروم چې پرون ورځ تېره شوې ده، هغې ته نور سر مه خوږوئ او سبا ورځ ته پلان جوړ کړئ، په نن کې کار وکوئ. هغه سبا ته چې موږ په تمه هغه نن ده او هغه پرون چې تېره شوې وه هغه دا نن ورځ ده چې موږ پرون تېره کړه او نن ته په تمه ولو، یو سبا ته په تمه هغه سبا نن ده او بل سبا ته چې په تمه کېږو هغې کې هم باید په همدغه شکل سره کار وکړو. یعنې د روزمره ورځ څخه استفاده وکوئ او په خپلو لومړیتوبونو مو کار وکوئ چې کار د کوم ځای څخه پیل کړم، د ماته د څه شي اړتیا ده، کوم کار زه باید دا اوس مهال پیل کړم، څرنګه یې پیل کړم. دا ټول ځان سره وسنجوئ، بیا د مبارزې میدان ته ننوځئ. مننه، ښه وخت.